سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې د موبایل ډیلیټ شوي ډیټا یا ډیلیټ شوي شیان چې دی موږ تاسو خپل موبایل ته واپس راولو. نو دوستانو، په نن ویډیو کې تاسو ته همدا طریقه درښیم. تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. او دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو سره هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو په ډیر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو دغه سبسکرایب آپشن چې تاسو ته ښکاري دوستانو دغه سبسکرایب آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې کوم بیل نشان چې راوځي په هغه باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. دوستانو، په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره دررسیږي. او دوستانو، ویډیو لازمي لایک کړئ. د ویډیو لایک کول ضروري دي، باید ویډیو تاسو لایک کړئ. نو دوستانو، اپلیکیشن لینک په ما په ډسکرپشن کې پرېښی. په ډسکرپشن تاسو ته نه معلومیږي دا کومه ویډیو چې تاسو مهال ګورئ دی په دې ټایټل یا په دې لیکنه باندې تاسو کلیک وکړئ. نو لاندې کومه ذریعه چې خلاصیږي دې ته ویلی شي ډسکرپشن. ګورئ دوستانو، لاندې کوم دا ذریعه خلاص دلته ما لیکلي دي اپلیکیشن لینک. نو تاسو به راشئ په دې شنه خط باندې به کلیک کړئ. په اسانۍ سره به ځان لپاره اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. نو را درومو دوستان، څنګه کولی شو زموږ موبایل کې ډیلیټ شوي شیان یا ډیلیټ شوي ډیټا موږ خپل موبایل ته واپس راولو. نو دوستانو، کله چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ تاسو به اپلیکیشن خلاص کړئ. چې کله اپلیکیشن خلاص کړو دلته به لږ صبر ورته کوو تر څو موږ ته بلې دلته به په ټاپ ټو سټارټ باندې تاسو کلیک وکړئ. دوستانو، دلته به تاسو کلیک وکړئ. چې کله دلته کلیک وکړئ دلته لیکلي سلیکټ آل، تاسو دلته په سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ. سلیکټ آل دلته به سټارټ باندې کلیک وکړئ. دوستانو، ګورئ دوستانو دلته دغه روان شو. ګورئ دوستانو، 300 او دومره فوټوز. ګورئ دوستانو دلته روان شو 1200. ګورئ دلته هغه سرچینګ پسې روان دي چې څومره ډیلیټ شوي هغه تاسو ته راخلي. ګورئ دوستانو، بیا هم تاسو کولی شئ چې دویم ځل ریکوري کړئ، دریم ځل. ګورئ دوستانو، 1900 ته ورسېدل، 2000 ته ورسېدل. همداسې په دې ترتیب سره چې دی زیاتېږي. ګورئ دوستانو، چې څومره ډیلیټ شوي ستاسو تصویران وي په موبایل کې ډیلیټ شوي هغه ټول تاسو ته راخلي. ګورئ دوستانو، 3000 ته ورسېدل، 3400 ته ورسېدل. دوستانو، څومره تصویران چې ستاسو ډیلیټ شوي هغه ټول اوس دلته راخلي. دوستانو، 5200. وګورئ دوستانو، 5200 ایمیج. تاسو دلته په ویو فایلز باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته مشورې راځي، دا به تاسو کاټ کړئ. ګورئ دوستانو، دغه کوم تصویران چې ما ډیلیټ کړي هغه ټول ما ته راواخیستل. که تاسو ټول د خپلې ګیلري ته بیل غواړئ نو تاسو دلته په سلیکټ آل باندې کلیک کړئ. ګورئ دوستانو، ټول سلیکټ شو. او که نه سلیکټ آل باندې تاسو یو هم کلیک کولی شئ چې کوم تصویر ستاسو خوښ وي غواړئ چې هغه ریکوري کړئ. لا وروسته به تاسو دلته کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ او پیاس باندې کلیک وکړئ. چې کله پیاس باندې کلیک کړل ته بیا مشورې را درومي، دا به کاټ کړئ. ګورئ دوستانو، دغه چې د زموږ تاسو ګیلرۍ لاړل دغه تصویران موږ تاسو دا په خپله ګیلرۍ کې اوس ګورو. ګورئ دوستانو، لاندې به راشم. دا وګورئ دوستانو، دلته چې د ګیلرۍ څخه دغه تصویران چې موږ تاسو ما څخه ډیلیټ شوي بیرته ما خپل موبایل ته واپس راوسته. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې ستاسو موبایل کې ډیلیټ شوي تصویران چې دی واپس راولئ. نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو را سره خوښه شوي وي، که ویډیو مو خوښه شوي حتماً در سره لایک او شیر کړئ. میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتماً سبسکرایب کړئ. مننه دوستان، خوشحاله اوسئ.